أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملګرو السلام علیکم. پرون منګه د دیزی پورې د بلب پورې خپل کوم ټاپک چې دی هغه ویلو. نن چې دی نن به وایو ټیوبر 3 نمبر. دا دوه ټایپس منګه ویلو د سیکشوال ریپروډکشن کم په دې طریقو باندې چې د سیکشوال ریپروډکشن کیږي لیرینګ او بلب. نن به د هغې دریم نمبر وایو، دریم ټایپ به وایو چې هغې ته وایي ټیوبر. صحیح ده. نو it is the underground thick stem of plant. دا underground مطلب د ځمکې دننه، د ځمکې نه لاندې، د ځمکې کم لفاظه لیر چې دی د دې نه لاندې thick stem پنډه تنه ده of plant د بوټي. its example is potato او د دې مثال چې دی هغه دی الو. صحیح ده. it has eyes on it. په دې الو باندې که تاسو لیدلي نو داسې ډاټس غونته کي چې هغې ته مونږ eyes پښتو کې ورته هم سترګې وایو. په الو په دې دانه باندې هغه سترګې شانتي which are actually buds. کم چې په حقیقت کې هغه صحیح هغه غوټۍ وي. when the pieces of potato having eyes. کله چې د الو ټوکړې خو داسې ټوکړې چې په هغې باندې دا سترګه له پاسه خامخا یوه یا دوه وي، داسې نه چې د الو کټ کې بالکل صفای او له پاسه پې دغه سترګه چې دی د آیز دا پې ته رانولې، نو بیا د دې نه نوی بوټی نه ډیولپ کېږي. خو کله پې دا سترګې یوه یا دوه ته راوستې چې یو پې هم هر څومره چې نورې وي نو دې نه به خامخا نوی بوټی ډیولپ کېږي. نو when the pieces of potato having eyes. کله چې د الو یوه داسې ټوکړه چې په هغې باندې له پاسه سترګې are buried ښخه کړی شي in the ground په ځمکه کې. new plants develop from them. نو نوي بوټي د دوی نه چې دی نو را وټوکېږي. صحیح ده. بیا په دې پسې د سیکشوال ریپروډکشن ان پلانټس. په بوټو کې جنسي عملي تولید. نو in flowering plants sexual reproduction takes place through flowers. په flowering plants کې هغه ګلونه کم چې هغه بوټي کم چې ګلونه کوي هغه بوټي کم چې ګلونه کوي، نو په هغوی کې sexual reproduction چې دا د چا په ذریعه باندې کېږي؟ د ګلونو په ذریعه. as a result په نتیجه کې of pollination. د pollination د دې نه مخکې مونږ ویل چې څه ته وایي او څنګه کېږي، په کومو طریقو کېږي. صحیح ده. نو د pollination په نتیجه کې چې دی د pollen grain reaches stigma. که پالینیشن باندې ځان پوه کول غواړئ نو دې نه مخکې ویډیوګانې ګورئ انشاءالله هغې کې به وي، په هغې کې واضحه کړی یم چې پالینیشن څه ته وایي. صحیح ده. کله چې پالن ګرینز راشي او په سټیګما باندې ولګي د کارپل، د سټیمن نه راشي او د سټیګما په کارپل باندې ولګي، نو دغې رامنتقل کېدل د ټرانسفر اف پالن ګرین ته موږ پالینیشن وایو. صحیح ده. نو د پالینیشن په نتیجه کې پالن ګرینز چې د سټیګما ته رسي. here it germinates and forms a thin tube in the style called pollen tube. او دغلته کې بیا د دې جرمینیشن وشي. صحیح ده. and forms a thin tube او دا جوړ کی یو نری نلی in the style په سټایل کې called pollen tube چې هغې ته وایي pollen tube. صحیح ده. after passing through the style په سټایل کې د پاس کېدو نه پس pollen tube reaches the ovary. دا pollen tube چېرته لاړ شي یا دا چېرته تلی؟ دا تلی ښکته ovary ته. دا چې دی دا زما سره دا څه شی دا مکمل سټرکچر چې دی دا د کارپل سټرکچر دی. د دې دیزي ته مرۍ دا نیک ټایپس ځای چې دی نیک شیپ دی ته سټایل وایي، دې له پاسه ځي ته چې دی سټیګما وایي او دې مینس دا کم ویښ کې دا پړسېدلی ځای چې دی ته وایي ovary. صحیح ده. نو کله چې پالن ګرینز راشي په دې سټیګما باندې ولګي او په ښکته لاړ شي دې سټیګما ته ورسي، نو په دې ځای کې د جرمینیشن نه پس دا دلته کې دا یوه نلۍ جوړه شي چې دې ته پالن ټیوب وایي. چونکې پالن ګرین په دې کې تلي ځکه دې ته پالن ټیوب وایي او دا جوړه شي د دې په ریزلټ کې د پالینیشن په ریزلټ کې، نو دې ځکه دې ته څه وایي پالن ټیوب. صحیح ده. ها نو پالن ټیوب اووري ته چې کله دا ورسي then it enters the اویول او بیا دا دننه شي اویول ته. اویول په کوم ځای کې؟ اویول په دې دغه کې پراته په اووري کې کوم چې فیمیل ګیمیټس دي، فیمیل ریپروډکټیو سیلز دي. فیمیل ګیمیټس څه ته وایي؟ مطلب دا فیمیل ریپروډکټیو سیلز دي. لکه څنګه چې میل ریپروډکټیو سیلز چې دی دا سپمز دي او فیمیل ریپروډکټیو سیلز چې دي نو دا اووا ایگز مطلب دا دي. صحیح ده. نو دا فیمیل ریپروډکټیو سیل دی، نو دا پالن ګرینز راشي او دې ته انټر شي. میل ګیمیټس آر فرام ان د پالن ټیوب. په پالن ټیوب کې میل ګیمیټس جوړ شي، میل کم ریپروډکټیو سیلز چې دی هغه جوړ شي، اینډ فیمیل ګیمیټس آر فرام ان د اویول او په اویول کې فیمیل ګیمیټس جوړ شي. صحیح ده. فیمیل ریپروډکټیو سیلز. د میل اینډ فیمیل ګیمیټس فیوز ټو فارم ا زایګوټ او میل او فیمیل ګیمیټس چې دي دا بیا یو ځای شي چې د څه شی جوړ کړي؟ زایګوټ جوړ کړي.
صحیح ده. مطلب دا د نوي ریپروډیوس شوي سیز هغه لاولنی کم سټپ چې دی کله چې د دې فیوجن وشي نو د دې نه په لاولنۍ سیره کې هغه کم چې د فیوجن د وجې نه لاولنی حالتي لاولنی سټیج چې کم تیار شي کم جوړ شي هغې ټایم کې ورته څه وایي زایګوټ. د زایګوټ ډیوایډز مینی ټایم ټو فورم د امبریو او زایګوټ بیا تقسیمیږي بار بار صحیح ده او د دې نه بیا جوړ شي یو ورکوټی امبریو صحیح ده. دین د اویول بیکم سیډ او د اویول نه جوړ شي بیا تخم اینډ اووري رایپنس ټو فورم د فروټ او اووري پخه شي چې د دې نه جوړ شي څه شی میوه صحیح ده. نو د دې څه پورې زما خیال چې ویډیو به پورې نور به یې زیاته اوږدونه او انشاءالله سبا به بیا د سیکشوال ریپروډکشن او اسیکشوال ریپروډکشن په منځ کې چې کوم ډفرنسز دي دا به وایو. روانې ویډیو پورې تاسو سپارم په الله د الله په امان.